السلام علیکم ګران شاګردانو ولادي ویک شروع جوړ باست راځو د نن سبق تر نن سبق چې دغه یوز اف شل ان انګلیش ګرامر په انګریزي کې د شل استعمال دا هم ډېر زیات مهم اډوانس هم دی بنیادي هم دی او داسې ګرامر چې په ورځني ژوند کې ډېر زیات استعمالیږي او دلته بیا یوه خبره دا ده چې دا دلته یو څه پیچلې مسله ده راځئ اول د څه مثالونه درته وایم بیا دا معلوموو چې دا شل چې دی د دې سره دلته شل د چا سره استعمالیږي ویل د چا سره استعمالیږي په دې کې ډېرې ستونزې شته راځئ دا ستونزه به نن هواره کړمه درته اول یې څه مثالونه وایو بیا د هغه وروسته په اخره کې ویډیو در پای راسره وګورئ په اخره کې دا مسله یا ستونزه در هواروم What shall I do? What shall I do? زه څه وکړم What shall we say? What shall we say? موږ څه ووایو We will work hard. موږ به ضرور محنت کوو عام طور خو نو موږ دغه په فیوچر انډیفینټ ټینس کې دا ویلي وی چې د آی وي سره شل استعمالیږي دا نور سره ویل استعمالیږي خو دلته دا طریقه بدله ده د وي سره موږ ویل راوستلی دي او دلته موږ جمله دا راوستله چې موږ به ضرور محنت کوو حالانکې په انګریزي کې دا خبره نشته چې ضرور توری نشته دلته موږ ولې ترجمه کې دا ضرور راوستلی دي په دې ټولو مسلو باندې سره در خلاصوم خالي در پای راسره وایه I will write a letter. زه به ضرور یو لیک لیکم دلته خو عموما ما درته ویلي چې موږ دا اصول دا و په فیوچر انډیفینټ ټینس کې چې د آی سره به او د وي سره به شل استعمالو د نور سره به ویل استعمالو خو دلته د آی سره ویل استعمال شوی دی اوس راسئ دې جملې ته یو شل هیلپ هیم ته به ضرور له هغه سره مرسته کوې موږ دا ویلي وي چې د یو سره ویل راځي نو دلته ولې شل راغلی دی په دې باندې سر در خلاصوم او دلته ضرور توری راغلی دی حالانکې په انګریزي جمله کې د ضرور توری نشته در پای ویډیو راسره وګورئ They shall work hard. دوی به ضرور محنت کوي دوی به خامخا محنت کوي ښه اوس نو مثالونه ختم شو اوس په دې خبره سر در خلاص کړم چې دلته د دې سره ولې شل راغلی دي عموما موږ دا طریقه دا اصول دی چې د آی وي سره به شل استعمالوي د نور سره به ویل استعمالوي اوس دلته طریقه الټ ده چپه ده د آی وي سره ویل استعمال شوی دی د نور سره شل استعمال شوی دی دا ولې دا هغه وخت استعمالیږي چې کله ته په یو خبره کې ټینګار کوي یو جمله کې ته پر یو خبره ډېر ټینګار کوي دغه دپاره به ته دا استعمالوي برای معنا دا رقم راځي لکه په دې جمله کې They shall work hard. دوی به ضرور محنت کوي که چېرته د دې سره شل استعمال کوي بیا معنا دا رقم راځي You will help. You shall help him. ته به ضرور د ده سره مرسته کوي حالانکې د یو سره شل استعمالیږي د یو سره ویل استعمالیږي مګر که ته شل سره استعمال کوي You shall help him د دې معنا دا شوله ته به ضرور د ده سره مرسته کوي دلته په خبره کې بیا ټینګار راغلی په دې باید سره خلاص کړو د آی و د وي سره قبیله راولي د نور سره شل راولي دا په خبره کې ټینګار سلو که عام توري بیا خبره مشکل نشته اوس نو راځئ دغه څو جملې چې دي دا زه تاسو ته په پښتو کې لیکم تاسو په انګریزي کې واړوئ په کمنټ کې بیا راته ولیکئ نه پوهېږم چې زه څه وکړم زه څه درته ووایم ته خپله پوه یې دا دویمه جمله ته ماته ووایه چې زه سبا څه وخت راسم دا د ګرامر مطابق جملې دي ډېر اسانه دي تاسو یې ولیکئ نو بیا که چیرې تاسو په دې وتوانېداست چې دا جملې ترجمه کړئ وژباړئ نو تاسو په انګریزي کې ډېر تکړه یاست او د دې څه به دا ښکاري چې تاسو په دې انګریزي باندې په دې ګرامر باندې سر خلاص ولو د نن ګرامر د نن ویډیو سبق ډېر مهم ولو دا ګرامر دا شل ویل د دې ګرامر په دې دا د ډېرو شاګردانو حتی استادانو په دې باندې سر نه خلاصېږي کې ټینشن یې چې اوس دا څنګه استعمالیږي دا په خپارو کتابو کې دا رقم کله شل سره راځي کله ویل مننه الله حافظ